که تاسو پام کړی وي تقریبا هر راپورټ که ګورئ یا خبرونه ګورئ یا که یو نه وي دوهم کې به ضرور دغه عبارت راځي چې په داسې حال کې یا مثلا ویل کېږي به که له یوې خوا داسې کېږي له بلې خوا داسې روان دي یا به وایي رسنیو ته استولې اعلامیه کې دغه ځینې کلمې دي چې اضافي دي. راځئ مثالونه یې وړاندې کړو او بیا یې لنډه بڼه هم ورسره ولیکو. نو یوه جمله دا ده په داسې حال کې چې په نړۍ کې انټرنیټ ته په هره نیمه ثانیه کې یو ماشوم لاسرسی مومي. کارپوهان وایي انټرنیټ ته د ماشومانو لاسرسي له ډېرېدو سره په دې لړ کې جدي خطرونه هم زیاتېږي. دغه په داسې حال کې که ترې لرې کو جمله ګوره هم لنډېږي اما یې لږ بڼه بدله کړې خو مطلب همغه دی. په هره ثانیه کې د نړۍ یو ماشوم ته انټرنیټ په لاس ورځي خو کارپوهان وایي د دغه لاسرسي له ډېرېدو سره ماشومانو ته سخت خطر هم زیاتېږي. یا یو بل کلیپ ده. په یو کلیپ کې یوه ښځه په داسې حال کې لیدل کېږي چې په ژړا کې وایي جګړه نوره بس ده. خو لنډ ووایه چې په یو کلیپ کې یوه ښځه په ژړا وایي جګړه نوره بس ده. اوس راځو له یوې خوا له بلې خوا. د اسرائیل لویدیځو ملاتړو که له یوې خوا د ایران برید په کلکه غندلی خو بل خوا یې د اسرائیل حکومت ته سپارښتنه کړې چې له پارونکو اقداماتو دې ډډه وکړي. دا جمله داسې لنډولی سو. د اسرائیل لویدیځو ملاتړو که د ایران برید په کلکه غندلی خو د اسرائیل حکومت ته یې هم سپارښتنه کړې چې له پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. دغه اخر له ډډه نه مخکې دې ته هم اړتیا نشته. او دویم دا چې د اسرائیلو پر ځای اسرائیل غوره دی ځکه چې اسرائیل منظور حکومت اسرائیلو بیا خلک منظور دی خو دلته د خلکو هدف نه دی بلکې حکومت هدف دی. اروپایي ټولنې په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي دې خپره کړې ته هېڅ اړتیا نشته یوه تم نشته. لنډ وایي اروپایي ټولنې په اعلامیه کې ویلي یا طالبانو رسنیو ته په یوه لیږلې خبرپاڼه کې ویلي. ووایه چې طالبانو په خبرپاڼه کې ویلي که یوه رانه وړم اړتیا نه پېښېږي. دا یوه چې دا یو دا تر ډېره د انګلیسي اغېز دی. که پام وي موږ او تاسو ویل چې په رسنیز متن کې تر ډېره خبري جملې کارېږي. راتلونکي کې په دې بحث کوو چې د خبري جملو جوړښت په پښتو کې څه ډول دی.